خو د تقدیر مسله انتهایی مشکله ده. مشکله په دې ده چې کتاب د الله تعالی دی او ځان پې پویو منګه. الله جل جلاله اول څه پیدا کړو؟ هغه وی اول الله تعالی عرش پیدا کړ. تقدیر الله جل جلاله ولی ولیکه؟ دې ته څه ضرورت و؟ نو علما وی دې کې لس حکمتونه دي. انسان په خپل واک دی که له تقدیر مجبور دی؟ اول مو قتل کړی دی، بیا الله تعالی لیکل کړي دي. څه چې کوم څه چې را باندې کیږي تقدیر را باندې کوي. نو هلته یې لیکلي د ملایکې ته ویلي که د مور او پلار عزت وکړو 40 کاله عمر ورته ولیکه او که ویې نه کړو 30 کاله. تقدیر بدلیږي او که نه؟ او که بدلیږي په څه بدلیږي؟ اوس دا لاس خورو ځکه خوریدونکې ښکاري او که خوریدونکې ښکاري نو ځکه لاس خورو. کومه قیصه ده؟ تقدیر څه ته وایي؟ نو کوم کتاب کې چې الله تعالی د مخلوقاتو اندازه لیکلې ده بله دې ته تقدیر وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې بیا هم روغ جوړ خوشحاله او د خپرونې سره اوسئ. قدرمن لیدونکو د خپرونې نننۍ موضوع واقعا چې یو مهمه موضوع ده. قدرمن لیدونکو په تقدیر باندې خبرې کوو چې تقدیر څه ته وایي. الله جل جلاله اول څه پیدا کړو؟ دې ته راځو چې تقدیر الله جل جلاله ولی ولیکه؟ دې ته څه ضرورت و؟ انسان په خپل واک دی که له تقدیر مجبور دی؟ ځکه انسان په دې فکر دی، خصوصا مسلمان چې څه چې کوم څه چې را باندې کیږي تقدیر را باندې کوي. زه مجبور یم، زه د هیڅ شي واک نه لرم. نن د همدې تفصیل ته راځو. دې ته راځو چې آیا تقدیر چې یو ځل لیکل شوی څه وخت لیکل شوی تقدیر بدلیږي او که نه؟ او که بدلیږي په څه بدلیږي؟ د قضا او تقدیر فرق ته ورځو چې فرق یې په څه کې دی، او همدارنګه د اهل سنت والجماعت عقیده د تقدیر په اړه څه ده. خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره را سره په خپرونه کې قدرمن مېلمه دی شیخ الحدیث محمد حکیم مظهري صاحب را سره دی. کور دی ودان وي چې له ځانه سره لرو او تاسې قدرمن لیدونکي تر پایه را سره پاتې شئ. شیخ صاحب ښه راغلاست. الله مو خوشحاله او آباد ساته، عزتمن شي. شیخ صاحب ما خو یو څو پوښتنې قدرمن لیدونکو سره شریک کړې او په دې پوهېږو چې دې کې پوښتنې بیخي زیاتې دي. نو دا څومره پوښتنې چې مې وکړې د دې ټولو سر به همدا کړو چې تقدیر څه ته وایي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیه. جناب سیرت صاحب د تقدیر مسله دا په ایمانیاتو کې ده. بله صاحب. هر مؤمن په کار دا دی چې په شپږو شیانو ایمان ولري. په الله تعالی باندې، د الله په ملایکو، په رسولانو باندې، په کتابونو د الله تعالی باندې، قیامت باندې او تقدیر باندې. تقدیر دا شپږم مومن بهي دی چې موږ او تاسو به په دې یقین ساتو او په دې به ځان پویو. بله. خو د تقدیر مسله انتهایی مشکله ده. مشکله په دې ده چې کتاب د الله تعالی دی او ځان پې پویو منګه. بله. دا مشکل دې ځای کې دی. نو زمونږ علم د الله تعالی په کتاب کله راځي او بیا داسې کتاب چې هغه د الله تعالی راز دی. بله. خو بیا هم علما د اطمینان او د تسکین دپاره بحث پې کوي چې څه ناڅه مؤمن ته اطمینان او سکون حاصل شي. نن به د تقدیر په مسله کې جناب سیرت صاحب تاسو ته 21 خبرې وکړم. زمونږ اوریدونکي او لیدونکي چې په یخو دماغ واوري بله صاحب نو انشاءالله په دې مسله باندې به څه ناڅه پوه شي. اوله خبره دا ده چې اول الله تعالی کوم شی پیدا کړ. نو دې کې د علماو 4 قول دي. بله. یو قول چې دی
دا د حافظ ابن جریر دی، یو لوی مفسر دی. هغه وی الله تعالی اول قلم پیدا کړ. بله. دویم قول د حافظ ابن تیمیه دی، هغه وی اول الله تعالی عرش پیدا کړ. دریم قول دا د امام بدرالدین عینی صاحب دی، د بخاری شریف شارح دی. بله. هغه وی اول الله تعالی اوبه پیدا کړي دي، او دغه روایت د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه نقل دی. څلورم قول دا دی چې اول الله تعالی د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور پیدا کړی دی. بله. نو ډېر علما بیا دې ته ترجیح ورکوي. نو تقدیر بیا د قلم نه بعد پیدا دی. بله. نو چې څوک اول قلم وی نو دویم نمبر تقدیر دی. دویمه خبره، دغه کتاب چې الله تعالی لیکلی دی د قلم په واسطه، د دې څه نوم دی؟ عام مشهور نومونه علما د دې شپږ ذکر کوي. بله. قرآن او حدیث کې د دې کتاب شپږ نومونه دي. اول نمبر لوح محفوظ. بله. زمونږ ملګري لوح المحفوظ وی، دا غلط دی. دا محفوظ د لوح د پاره صفت دی، په دې علما پوهیږي. بله. مرکب توصیفي دی، مرکب اضافي نه دی. نوم یې دی لوح محفوظ. دویم نوم یې دی کتاب. بله. قرآن کریم کې راځي ان ذالک فی کتاب. دریم نوم یې دی امام مبین، وکل شیء احصیناه فی امام مبین. څلورم نوم یې دی ذکر، په حدیث کې راځي وکتب فی الذکر کل شیء، یا وکتب فی الذکر کل شیء، الله تعالی په ذکر کې هر شی لیکلی. پنځم نوم یې دی کتاب مبین الا فی کتاب مبین، قرآن کریم کې راغلی. شپږم نوم یې دی ام الکتاب. بله. الله تعالی فرمایي وعنده ام الکتاب. دا شپږ نومونه چې کوم ځای کې ذکر شي، مراد ترېنه همدغه یو کتاب دی، همدغه تقدیر تی مراد دی، بل کتاب تی مراد نه دی. بله. دویم نمبر خبره، مشهور نوم خو لوح محفوظ دی. لوح څه معنا ده؟ بله. لوح زمونږ علما وی کل صحیفة عریضة، هر یوه تخته چې پلنی، نری تخته نه، بله. پلنه تخته چې قابل د لیکلو وي، نو هغې ته لوح وایي. په اصطلاح د علماو کې لوح محفوظ چاته وی؟ هو کتاب مستودع لمشیت الله تعالی و ارادته. بله. دا یو کتاب دی چې الله تعالی پکې خپل ارادي امانت ایښي دي. امانت کې خو خیانت نه دی پکار. بله سر. نو دغه کتاب دې ته محفوظ وی. دا د تغییر او د تبدیل نه او د خلکو د ګوتو وهلو نه پاک دی. پاک دی، او دې کې د الله تعالی ارادي او د الله تعالی مشیتونه امانت کې ښودلی شوي دي. بس نو کم کتاب کې چې د الله تعالی ارادي امانت کې ښودلی شوي دي، د دغه کتاب نوم دی لوح محفوظ. درېیمه خبره دا ده، او بعض علما دا هم وایي چې لوح محفوظ چاته وایي؟ هو الكتاب الذي خلق الخالق مقادیر الخلائق فيه. دا هغه کتاب دی چې خالق لا یزال په دې کې د مخلوقاتو اندازې لیکلي دي. بله. د ده به دومره عمري، دی به دومره خوراک کوي، دومره به چکاک کوي، دومره به مزل کوي، دومره به ژوندي. د دې هر شي اندازه، د دې ټولو مخلوقاتو اندازه الله تعالی په دې کتاب کې لیکلې ده. نو کوم کتاب کې چې الله تعالی د مخلوقاتو اندازه لیکلې ده، بله. دې ته تقدیر وایي. درېیمه خبره دا ده چې قدر څه معنا ده. تقدیر کې خو مقادیر دي،
او مقادیر قدر ته وایي په هغه مرتبه کې چې دا مخلوق پیدا کیږي. په کومه مرتبه کې چې یو مخلوق پیدا کیږي، من حسن و قبح، د حسن نه، د قبح نه، د نفع نه، د ضرر نه، د دې هر مخلوق یو مرتبه ده. دا حسین دی، دا قبیح دی، دا نافع دی، دا مضر دی. نو دغه ته قدر وایي. دا ټول شیونه الله تعالی دغه کتاب کې لیکلي دي. څلورمه خبره، تقدیر او قضا کې څه فرق دی؟ جناب سیرت صاحب تقدیر اجمال دی او قضا تفصیل دی. زه برته یو بل مثال ویم. مونږ او تاسو چې کور جوړو، انجینر راولو، هغه راته نقشه واچي، خو زمونږ د ټول کور نقشه په یو کاغذ راشي. انجینر رخصت کو، بیا ورته دغه راولو، ګلکار استاد ورته راولو، هغه بیا دا نقشه پیاده کوي او مونږ او تاسو ته بلډینګ جوړوي. خو نقشه خو په کاغذ کې راغلې ده، او بیا دغه نقشه چې عملي کوي هغې دپاره بیا ډېره ځمکه پکار ده، ډېر کارونه، او هغې دپاره ډېر وخت پکار دی. داسې اسانه باندې نه کیږي. هغې دپاره اسباب او آلات پکار دي. نو تقدیر مثال د دغې نقشې دی. او بیا په دې عالم کې چې څه کیږي دغې ته قضا وایي. ما خو تاسو ته وي چې نقشه خو په یو وړو کې ذکر راځي او ډېر شیونه پکې راځي، خو چې بیا په دې نقشې عمل کې دا وخت هم غواړي، آلات او اسباب هم غواړي، میدان هم لوی غواړي. نو تقدیر کتاب خو هغه تخته خو وړه ده، خو هغې کې اجمال دی. هغې کې د عالم کې چې څه کیږي د دې نقشه ده پکې، دا به کیږي، دا به کیږي، دا به کیږي، دا خو اسانه ده. خو لیکن دا چې بیا یې باندې عمل ته روباسې او خارج ته یې روباسې، نو دا خو بیا ډېر کار غواړي، او دا آلات او اسباب غواړي، دا وخت غواړي، دا یو لوی میدان غواړي. نو دا دنیا یې قضا ده. موږ او تاسو چې څه کوو، دا قضا کوو. او بیا په دا د دې اجمال او نقشه چې په کوم کتاب کې دغې ته تقدیر وایي. نو تقدیر اجمال دی او دا عالم قضا ده، دا قضا ده. نو دا فرق دی په مابین د تقدیر او د قضا کې. پنځم نمبر خبره دا ده چې دا کومه تخته باندې الله تعالی د خپله اراده لیکلې ده او د دې عالم دا اندازې لیکلې دي، دا تخته د څه شي نه جوړه ده؟ نو دې کې د علماو څلور قوله دي. یو قول دا دی چې دا د شنو زبرجدو نه جوړه ده. دویم قول دا دی چې دا د سپینو ملغلرو نه جوړه ده. دریم قول دا دی دا د سرو یاقوتو نه جوړه ده. او څلورم قول دا ده چې دا د شنو زمرودو نه جوړه ده. دا چې کومه تخته کې الله تعالی لیکل کړي دي، د دې حقیقت دا ده. شپږم نمبر خبره دا ده چې دا لیکل دې کې رنګ کم استعمال دی. نو دې کې د علماو یو قول دی چې دې کې د سرو زرو اوبه استعمال دي، په دې لیکل شوی، په دې سرو زرو په اوبو لیکل شوی دی. اووم نمبر خبره دا ده چې دا تخته څومره ده، اوږدوالی څومره دی، پلنوالی څومره دی. نو دې کې د علماو دوه قول دي. یو قول د حافظ ابن کثیر صاحب دی، هغه وایي دومره اوږده ده لکه چې ځمکې نه اسمانه پورې، او پلنه دومره ده لکه مشرق او مغرب پورې. دویم قول د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دی، هغه وایي په هغې 100 کاله مزل کیږي، درمیانه مزل چې کې د قافلې، نو 100 کاله مزل په هغې باندې دوی کیږي، دومره پلنه ده. اتم نمبر خبره دا ده چې چیرته ده دا کتاب او تخته، چیرته ده، کوم ځای کې ایښودلی شوې ده؟ نو دې کې د علماو دا درې قوله دي. یو قول دا دی، عبدالله ابن عباس سے فرمایي چې د دې تخته عرش پورې ځوړنده ده،
پورتنی سری د تختې دا عرش پورې ځوړند دی او لاندنی حصه د یو ملایکې په غیږ کې ده چې د هغه ملایک نوم دی ماتریون. دا د هغې په غیږ کې ده او د عرش لاندې ده. الله تعالی ورته هره ورځ 360 کرته ګوري دې تختې ته. دویم قول د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دی. هغه فرمایي فی جبهة اسرافیل، د اسرافیل علیه السلام په تندي کې ده. دریم نمبر قول د امام مقاتل له هغه وی علی یمین العرش، د عرش په خي طرف کې ایښودلی شوې ده، عرش سره برابر خي طرف کې. نهمه خبره دا ده چې کم وخت کې دا لیکلی شوې ده. وایي د دې دنیا او د مخلوقاتو د پیدا کېدلو نه 50,000 کاله مخکې دا لیکل شوی. رسول الله مبارک وي، بخاري شریف روایت دی. لسمه خبره دا ده چې موږ په تقدیر کې ولې بحث کوو؟ دا خو د الله تعالی کتاب دی او بس الله تعالی لیکلی دی. موږ د بحث ضرورت ولې راغی چې علما د دې نه بحث کوي؟ جناب سیرت صاحب په مومن به شیانو کې اول انکار د تقدیر نه شوی. کوم شیونو باندې چې د مومن ایمان ضروری دی چې 6 شیان دي. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد د اسلام په نوم کې چې ځان ته مسلمان وایي او بیا د دین د احکامو نه انکار کوي، نه په هغې کې اول انکار د تقدیر نه شوی. دا په آخر د دور د صحابو کې یو سړی راوتلی و، عمرو ابن معبد الجهني نوم او عبدالله ابن عمر صاحب د هغه سخته مقابله وکړه او بیا آخره کې چې هغه اعلان وکړو د انکار د تقدیر نه، نو حجاج ابن یوسف بیا هغه مړ کړ. دا ورپسې ورغی. دویم چې غټه فتنه پیدا شوې ده چې د تقدیر نه انکار کړی دی، نو د هغې وجه دا وه چې په خلفای عباسیو کې په هغې کې منکران بیا پیدا شو. نو امام احمد بن حنبل رحمه الله د هغې کلکه مقابله کړې ده. نو چونکې د مومن به شیانو کې د دین په ضروریاتو کې اول انکار د تقدیر نه شوی، نو ځکه علما په دې بحث کوي چې څوک منکر پیدا نشي او څوک د تقدیر نه انکار ونه کړي. دویمه دا د جناب سیرت صاحب چې تقدیر مزلة الاقدام دی، یعنې د ډېرو خلکو قدمونه پکې ښویېږي او پوهېدل پې ګران دي او د شیطان دپاره یو زبردست وسوسې دروازه ده چې مؤمن غلط کی یاره ستا خدای پاک هر څه لیکلي دي په تقدیر کې، نو که ته قتل کې، که دروغ وایې، که زنا کې، نو د دې نه خو هم نشي بچ کېدلی. نو دې کې ستاسو ګناه ده. نو به سړی غلط کی، نو په ګناه زړه ورکي ویسې ما الله تعالی لیکلې ده. یو کرت عیسی علیه السلام د غر په څوکه ناست او ابلیس ورته راغی، ورته وی دا راته ووایه چې الله نن لیکلي نن چې ته به نن خوږېږي. نو خوږېږي به که نه؟ وایي خوږېږم به. نو وایي چې خوږېږي هسې به هم خوږېږي، نو ځان د دې غر نه وغورځوه که نه، که نیم غورځی خوږېږي، او که الله لیکلي چې ته به نن نه خوږېږي، نو که ځان هم غورځی نو نه به خوږېږي. نو په دواړو صورتونو کې د غر نه غورځېدل څه فایده نه کوي، نه تاوان. که الله لیکلي چې دی به نه خوږېږي، نو که هم غورځېږي نه خوږېږي، او که الله لیکلي چې نه خوږېږي به، که هم نه غورځې ځان خوږېږي به حتمن، نو به ځان وغورځوه. نو عیسی علیه السلام ورته ویل عینه، یعنې ستا دا مقصد دی چې زه د خپل رب نه امتحان والم. خالق به د مخلوق نه امتحان اخلي، خو مخلوق به د خالق نه امتحان نه اخلي. اخو د الله تعالی کتاب دی، موږ ته دا حکم نه دی کړی چې تاسو په هغه کتاب عمل وکړئ،
موږ ته د عمل دپاره نور کتابونه رالیږلي، بله نور احکام یې رالیږلي دي. موږ ته یې ویلي دي چې ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، په خپلو لاسونو په خپلو ځانونو ذهن د هلاکت ته ځان مه غورځوئ. بله موږ به په دې عمل کوو که په تقدیر به عمل کوو. تا خو زه د کتاب نه پورته کړم، تقدیر ته دې بوتلم، او ته داسې خبرې کوې لکه چې زه الله نه امتحان والم چې تا لیکلي زه به نه خوږېږم، نو دا دې خوږ شومه. که تا لیکلي چې زه به خوږېږم، دا دې خوږ نه شومه. بله نو لعینه دا سوال دی غلط دی. نو د شیطان د وسوسو دپاره یو زبردسته دروازه ده تقدیر چې عام ساده مسلمانان په دې غلطۍ. نو ځکه زموږ علما دې باندې بحث کوي او مسلمانانو څه ناڅه اطمینان ورسره حاصل شي. 11 نمبر خبره دا ده چې زمونږ او ستاسو د اهل سنت والجماعت عقیده په باره د تقدیر کې څه ده. موږ به څه عقیده ساتو د تقدیر په باره کې. بس لنډه خبره دا ده چې د تقدیر په باره کې زمونږ دا عقیده ده چې د الله تعالی علم ازلی دی. بله الله علم ازلی دی. بس ازلی منصوب الازل ته وایي، او ازل څه معنا ده؟ عبارت ته د ازمنو غیر متناهیونه په جانب د ماضی کې. بله یعنی د مخکې نه دی، او داسې مخکې نه دی چې اول نه لري، ابتدا نه لري. نو د الله علم ازلی دی. بله مخلوق نو پیدا او الله ته د دې علم و. کارونه خلکو نه وکړي، خو الله تعالی ته د دې علم و. نو چې الله تعالی ته د مخلوق د پیدا کېدلو او د دوی د کردار، د دوی د افعالو، د دوی د اعمالو، د دوی علم ورته و، نو اظهار د خپل علم وک. بله او قلم ته وی چې ولیکه، زه چې څه درته وایم ما کان او ما یکون ټول ولیکه. نو تقدیر چې دی دا حکایت دی د علم ازلی د باری تعالی نه. د الله علم خو ازلی و، نو دی د هغې نقل دی، د هغې قصه ده. الله وی زما په علم کې دا 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 به دی ولیکل. بله اوس چې په دې عالم کې چې څه راځي دا خو د الله تعالی په علم ازلی کې و که نه، نو مقصې راځي. اوس سوال دا دی چې الله تعالی هر څه ولیکل، بله نو موږ نیسي پې ولې چې د الله په علم ازلی کې دا وه. تقریبا خلک دا فکر کوي چې له دغې لیکلو موږ مجبوري. آفرین. د الله په علم کې دا وه، مثلا زه به دا شی راخلم، الله په علم کې دا وه، دا خو به زه خامخا راخلم، نو ما پې ولې الله تعالی نیسي؟ ثواب ولې راکوي؟ بله هسې به هم کوم. عذاب ولې راکوي؟ هسې به هم کوم. نو جناب سیرت صاحب دا ځای اوس محل د نظر دی. بله او حل دا دی چې زمونږ علم او د الله تعالی په علم کې فرق دی. بله مخکې د دې نه چې دا فرق درته وویم، اول به درته یو نکته وویم. مهرباني سه. زمونږ دا سوال کم ځای نه جوړ دی؟ سوال د دې نه ځای نه جوړ دی چې تقدیر مخکې دی او زمونږ عملونه وروسته. سوال دې ځای نه جوړ دی، یعنې اول لیکل دي، بیا وروسته عمل دی، بیا وروسته زمونږ عمل دی. نو دا عمل مو د لیکلو په وجه دی. بله نو ولې موږ ته سزا راکوي؟ داسې نه ده، بلکې خبره برعکس ده. اول زمونږ عمل دی، بیا لیکل دی. دا لیکل زمونږ د عمل په وجه دی، عمل مو د لیکلو په وجه نه دی. یعنې زمونږ ملګري دي دا خبره ذهن کې واچوي چې دا مشکل دې ځای نه جوړ دی چې موږ وایو لیکل مخکې دي، بله او عمل مو وروسته دی. نو یقینا دا شبهات او شکوک پیښیږي. بله خو داسې نه ده. خو شوي خو همداسې دي. نه، داسې نه دي.
بلکې داسې دي چې زمونږ عمل مخکې دی. اول مونږ او تاسو عمل کړی، بیا وروستو تقدیر الله تعالی لیکلی دی. شیخ صاحب لکه مخکې اوس راځم مقصد ته راځم. مهرباني صاحب، ته به انشاءالله تسلي به دې وشي. مهرباني صاحب. یعنې ما خو تاسو ته وویې چې دا مشکل دې ځای نه جوړ دی چې موږ وایو تقدیر مخکې دی، 50,000 کاله مخکې د دې عالم نه الله مخکې لیکلی، او بیا عالم 50,000 کاله بعد پیدا دی، بیا هغې او نه وروسته بیا د د عمل هغې نه کوي. وروستو موږ خو اوس راغلي یو. نو څنګه زموږ عمل خود د تقدیر نه وروسته شو؟ نو دا مشکل دې ځای کې دی. بله صاحب. مشکل دا دی چې موږ ته داسې ښکاري چې لیکل مخکې دي او زموږ عمل وروسته دی. وروسته دی. یو دویم داسې ښکاري چې زموږ د عمل د لیکلو په وجه دی. او خو هلته لیکل شوی ځکه د عمل کېږي. داسې نه د سیرت صاحب، بلکې خبره برعکس ده. اول زموږ عمل دی او بیا لیکل دی. اول زموږ عمل دی، موږ اول مخکې غلا کړې ده، اول مو قتل کړی دی، بیا الله تعالی لیکل کړي دي. یو دا خبره ذهن کې وساته. دویمه خبره دا تقدیر چې دی دا زموږ د لیکلو په وجه دی. یعنې موږ عمل وکړو نو ځکه یې ولیکو. داسې نه ده چې موږ عمل ځکه کوو چې لیکل دي، نه، لیکل ځکه دي چې زموږ عمل دی. اوس خبره دا ده چې دا خو زموږ ستاسو عقل نه مني. خو دغه عمل مونږ کله کړی؟ عمل خو مونږ اوس کړی، او تقدیر خو مخکې دی، ښکاري خو دغسې، ځکه سوال پیښ دی. او که نه؟ خو حقیقت کې داسې نه ده. بله. حقیقت کې داسې ده چې اول مونږ غلا کړې ده، بیا الله تعالی لیکل کړي دي. یعنې تقدیر زموږ د عمل نه وروسته دی او زموږ عمل مخکې دی. اوس خبره دا ده چې ته به وایې چې دا ته څه وایې چې هغه تقدیر چې 50,000 کاله د دې عالم نه مخکې الله لیکلی و، هغې ته ته وروسته وایې. بله. او دغه عمل چې اوس مازدیګر ما وکړو دې ته ته د تقدیر نه مخکې وایې. اوس راځو یو ځای ته. بله. په دې خو پوه شوئ انشاءالله که زموږ عمل مخکې ثابت شي چې عمل موږ مخکې کړی او لیکل الله وروسته کړي دي، نو بیا خو سوال نه پیښېږي. کافي سکون پیدا کېږي خلکو ته، پې پوهېږي. بیا خو جناب سیرت صاحب مشکل حل شو. حل شو. دا کار خو دا ټول اوضو والا کوي. غلغله وکړي او ورباندې پرچه کټ کړي. بله. څوک اوضي والا ته نه وایي ظالم، و خو مخکې عمل کړی. عمل یې کړی. اوس موږ ته مشکل داسې دی چې تقدیر راته مخکې ښکاري او عمل راته وروسته ښکاري. نو موږ ته شبهه پیښه شوه چې زموږ عمل د دې تقدیر په وجه دی. بله. داسې نه ده، بلکې داسې ده چې عمل مو مخکې دی او تقدیر مو وروسته دی. نو اول زموږ عمل دی، بیا الله تعالی موږ پسې لیکل کړي دي. نو هر کله چې دا ثابت شي چې تقدیر زموږ د عمل نه وروسته دی، خو شبهه ختمه شوه. بله. خو اوس څنګه تقدیر خو ښکاره خبره ده چې دا خو مخکې دی، د دې عالم نه 50,000 کاله مخکې لیکلی شوی دی او عمل خو اوس موږ مازدیګر ماښام کړی دی. نو څنګه تاسو ورته وایئ چې دا د هغې نه مخکې دی او هغه وروستو دی؟ نو جواب دا دی چې دلته فرق پکار دی. د الله تعالی علم کې جناب سیرت صاحب او زموږ په علم کې فرق دی. بله. دا موږ او تاسو ته چې تقدیر مخکې ښکاري او عمل وروسته ښکاري، دا زموږ علم دی، دا زموږ علم دی. او دا چې تقدیر وروسته دی او عمل مخکې دی، دا د الله علم دی، دا د الله تعالی علم دی. دا زه چې ویم چې زموږ عمل مخکې دی او تقدیر څه دی؟ وروسته دی. دا د الله علم دی. او دا چې موږ ته ښکاري چې تقدیر مخکې دی او عمل، دا زموږ علم دی. زموږ علم او د الله تعالی په علم کې فرق دی. بله. زموږ علم کې 3 زمانی دي جناب سیرت صاحب. ماضي ده، حال دی، استقبال دی. زموږ علم کې داسې چې کوم شی موجودي نو زموږ په علم کې پروتي بالکل. بله. خو چې کله ماضی ته ووړي نو جوسه ختم شي، خو هغې خبر زموږ په ذهن کې
پروت پروتي خو زمونږ په علم کې یو درېیمه زمانه هم شته چې هغې ته استقبال وایي. بله کم شیونه چې آینده کې را روان دي او زمانې حالي ته نه راغلي زمونږ په علم کې نه راځي. بله که راځي نه خو نه راځي. شی به موجودیږي بیا به زمونږ په علم راځي همداسې او دا زمونږ علم ناقص په دې دی چې په امور مستقبله و زمونږ علم نشته. شی چې موجود شي دا اوزې والا چې دی چې غلغلا نه یې کړي جناب سیرت صاحب د غلغلا چې ده دا په استقبال کې پرته ده آینده کې به کېږي که نه. کېدای شي سبا ته 20 غلاګانې وشي. اوس مثلا یو غلغلا نه ده کړي او هغه دفتر والا سره کاغذ پروت دی قلم ورسره لیکل نه کوي دې سړي ته غل نه وایي. ولې غل ورته نه وایي؟ غلا یې نه ده کړې. غلا نه ده کړې. غلا ولې نه ده کړې؟ د ده په علم کې استقبال دی. دا د ده د غلا په مستقبل کې پرته ده. اوس ظاهرا دته پاک دی. دته پاک دی او کم شی چې په استقبال کې پروت انسان په هغې پوهېږي نه. حال ته به راځي بیا به پوهېږي او چې حال ته ومقه شی راشي د استقبال والا به دی ولیکي. نو زمونږ په علم کې څو زمانې دي؟ درې. حال، استقبال او ماضي. او. د الله په علم کې ټول حال دی. د الله په علم کې استقبال نشته. د الله په علم کې ماضي نشته. بله نو د الله په علم کې د دې غلغلا حال وه موجود وه غلغلا کړې ده خو زمونږ په علم کې خو استقبال شته. زمونږ علم ته لا نه ده راغلي او د الله علم ته راغلې ده. بس غلا یې کړې ده غلا یې کړې ده د الله په علم کې دې غلغلا کړې ده قلم ته یې ولیکه. نو اوس غلا مخکې شو که لیکل مخکې شو؟ غلا یې کړې که غلا یې مخکې. دا مشکل دې ځای کې دی دې عالم کې چې څه کېږي دا په استقبال کې پراته وو او د الله په علم کې استقبال نه و ټول حال یو حالت. نو دې عالم کې چې څه کېږي دا شوي وو د الله په علم کې. بله څه شوي د الله تعالی په علم کې ټول شوي وو. نو قلم ته وی دا ټول کارونه خو وشو نو وی لیک نو بس وی لیکل. اوس زمونږ علم کې خو تاوان نقصان دلته استقبال لرو موږ او چې کوم شی په استقبال کې پروت خو زمونږ په علم کې نه راځي او زمونږ د عمل خو په استقبال کې پروت و. نو چې حال ته راغی نو موږ ته تقدیر مخکې ښکاري او عمل مو وروستو ښکاري. بله او حالان کې عمل مو مخکې دی او تقدیر وروستو دی. ذهن کې مو خبره کېناسته. بله او کتاب چې الله تعالی لیکلی دی دا په موافق د خپل علم زمونږ په علم نه دی لیکلی. نو زمونږ په علم کې استقبال پروت دی. زمونږ علم ناقص دی کمزوری دی. کم امور چې په استقبال کې پراته دي په هغې موږ نه پوهېږو. بله د الله علم قدیم دی د الله علم مزلي دی د الله په علم کې ټول حال نو د قیامته پورې چې د عالم څه کړي دي دا د خدای پاک په علم کې به شوي دي. نو چې کله وشو قلم ته یې ولیکه دا زما د علم کمال دی دا زما مخلوق دی او د دې په یو یو کردار خبر یم دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي دا کوي ولیکه. نو د الله په علم کې دا کارونه مخکې شوي دي بے قلم ته حکم کړی. قلم او لوح محفوظ جناب سیرت صاحب دا حادث دي. بله او د الله علم قدیم دی غازلی دی. نو اول د الله علم دی بله او بیا تقدیر دی. تقدیر خو حادث دی او دا شیونه د الله په علم کې موجودو. بله دا عمل موجودو نو چې موجود شو نو عمل مخکې نه شو. نو عمل مخکې شو تقدیر وروسته شو. بله او دا منګ او تاسو ته چې تقدیر مخکې ښکاري او زمونږ عمل راته وروسته ښکاري دا زمونږ د علم نقصان دی. زمونږ علم کامل نه دی. زمونږ په علم کې استقبال پروت دی او دغه عمل خو په استقبال کې پروت او تقدیر په ماضي کې پروت. نو ماضي خو د استقبال نه مخکې بله نه مخکې نه نو ځکه راته عمل وروسته ښکاري او تقدیر مخکې. هر کله چې عمل زمونږ او ستاسو مخکې شو د الله په علم کې او تقدیر وروسته ولیکو نو اوس راځه اوس بله مسله حل شوه
چې د دې خلکو عملونه د تقدیر په وجه دي که تقدیر د خلکو د عملونو په وجه لیکلی شوی څنګه شوی تقدیر د خلکو په عملونو په وجه مسله زما اوس حل شو که نه یعنې تقدیر د خلکو د عملونو په وجه لیکلی ځکه شوی دوی عمل کړی اول دوی عمل کړی دی بیا الله ولیکو نو اوس زمونږ د ملګرو سوال غلط دی چې ارسه الله لیکلی دي نو ما ته ولې سزا راکوي نه ارسه تا کړي دي نو الله لیکلی دي بله ارسه الله ارسه تا کړي دي الله لیکلی او الله لیکلی دي خو ستا په علم کې کړي اوس راځي ځکه علم دی ناقص دی که نه اوس را روان دی او د الله په علم کې مخکې نه قدیمو نو ځکه موږ او تاسو په دې مشکل کې پراته په دې یو چې موږ د تقدیر د الله کتاب دی او د الله کتاب سره موږ خپل علم ټچ کوو او هغه نه حل کوي کله چې موږ او تاسو خپل علم په خپل ځای پرېښو چې زموږ علم کې نقصان دی زموږ او تاسو ته اسباب د ادراک الله تعالی ډېر راکړي دي او موږ او تاسو ته جناب سیرت صاحب سترګې راکړي دي او دا سترګې لیدل کوي خو د دنیا اخر نه یې ګوره دا څه اندازه ده نو لیدل مناقص دي او دا الله لیدل الله تعالی ته په توره شپه کې په توره تیږه باندې د تور میږي وړې پښې ښکاري بلکې زړه کې خبرې تېرې که په هغې الله تعالی پیږي او ښکاري ورته شپه خو نو زموږ سترګو دپاره ده لکه دا درته امثال ویم چې زموږ علم د الله په علم کې فرق دی بله نو موږ او تاسو ته الله سترګې راکړي دي د دې د لیدلو اندازه ده خو د الله د لیدلو اندازه نشته موږ ته الله غوږونه راکړي دي زبردست اورېدل کوي خو اندازې پورې که د اندازې نه خواشي بیا غږ نه اورو دیوال نه غړې نه اوري موږ او تاسو ته الله تعالی چې دی په دې بدن کې د ګرمایش او د یخنۍ د حس پیدا کړی خو که کم شی ټچ شي نو معلومه وي دا یخ دی دا ګرم دی او چې کم شی ټچ نه شي خو نشو معلومه نو د الله علم غیر متناهي دی هغه ازلي دی هغه محیط دی زمونږ علم کې نقصان دی زمونږ په سترګو کې نقصان دی فکر کې نقصان دی هغه څه خو کار نشو کولی چې څنګه د الله تعالی علم دی نو دا زمونږ د علم نقصان دی چې موږ زمانه د استقبال لرو او زمانه د استقبال کې چې کوم شیونه پراته زموږ په علم کې نه راځي تر څو پورې چې حال ته نه راغلی او د الله علم کامل دی هغه استقبال نه لري ولا یجري علیه زمان زموږ علما وایي الله تعالی باندې زمانه نه جاری کیږي دا الله تعالی چې څه دي ټول په حال کې پراته دي نو چې حال کې دي خور شی ورته ښکاري تا ته نه ښکاري ما تا ته ځکه نه ښکاري چې دا شیونه زموږ په استقبال کې دي او د الله تعالی ته ځکه ښکاري زموږ په حال کې که زموږ په حال کې راله موږ ته هم ښکاري دغه حوزه کې چې کوم ملګری ناست دی او قلم او کاغذ ورسره دی او غل پسې غلا ځکه نه لیکي چې غلا یې د الله په علم کې حال کې ده او دته خو د الله علم نشته او د ده په علم کې په استقبال کې ده نو دی انتظار دی پرېږده چې د غلا استقبال حال ته راشي زه به یې ولیکم سبا حال ته راشي بس ولیکي او د الله په علم کې لا اول نه حال دا اول نه دی نو دا کتاب جناب سیرت صاحب دا حوزې والا نه دی لیکلی چې استقبال لري دا مولوي صاحب نه لیکلی دا د الله تعالی په علم لیکلی شوی دی او د الله په علم کې چې څه دي دا حاضرو څه دا ټول حاضرو چې دا به کوي نو چې حاضرو نو قلم ته وی وصولي کا نو زمونږ اعمال مخکې شو او تقدیر څه شو دا وروسته شو او تقدیر لیکل په وجه زمونږ د اعمالو دي داسې نه ده چې زمونږ عملونه په وجه د تقدیر دي الله تعالی فرمایي وکل شیء فعلوه فی الزبر وکل شیء فعلوه دی مخلوق چې څه شی کوي دا مخلوق چې څه شی کوي دا په دې کتاب کې دي داسې نه دی ویلي چې فعلو کل شیء فی الزبر څه چې په دې صحیفو کې دي دا کوي نه دوی چې څه کوي د دې کتاب نه خوا نه دي ځکه دا د الله د علم قصه ده نو د الله د علم نه خو نشي بچ کېدلی دا ټول د الله په علم کې موجود دي او دا د الله تعالی د علم ازلی قصه ده حکایت دی نو اول د دوی اعمال دي
او بیا وروستو لیکل دي او دا لیکل د دوی د اعمالو په وجه وي. حسن جان شیخ صاحب د الله تعالی مغفرت نصیب کړي، هغه د تقدیر مثال درته وایم. بله د تقدیر داسې مثال د جناب سیرت صاحب لکه په یو دیوال کې شیشه لګېدله او موږ او تاسو لاس خورو، او خوریدونکي ښکاري که نه؟ او ښه صحیح. نو دا لاس خورو ځکه خوریدونکي ښکاري او که خوریدونکي ښکاري نو ځکه لاس خورو. کومه قیصه ده؟ یعنې کومه ده؟ بله لاس خورو او هلته څنګه ښکاري؟ خوریدونکی. اوس دا لاس خورو ځکه خوریدونکي ښکاري او که خوریدونکي ښکاري نو ځکه لاس خورو. کومه قیصه ده؟ لاس خورو ځکه خوریدونکي ښکاري. یعنې زموږ د لاس حرکت دا سبب د دې دی چې شیشه کې ښکاري. بله داسې نه ده چې شیشه کې خورېږي نو موږ ځکه لاس خورو، داسې خو نه ده. نه نه. نو تقدیر مثال د شیشې دی بله او زموږ د اعمالو مثال د دې لاس دی. نو لاس خورېږي هلته ښکاري، بله داسې نه ده چې هلته ښکاري نو ځکه خورېږي. نه نو موږ اعمال کوو نو ځکه تقدیر کې لیکل کېږي. داسې نه ده چې تقدیر کې ځکه لیکل شوي دي چې موږ اعمال کړي. یعنې موږ نه، داسې نه ده تقدیر کې ځکه لیکل کېږي چې موږ اعمال کړي دي. یعنې زموږ د دې عمل مثال د لاس ته خورېدلو دی بله او د تقدیر مثال د شیشې دی. نو موږ چې لاس خورو خورېدونکي ښکاري، نو موږ چې اعمال کوو هلته لیکل شوي دي. بله نو زموږ عملونه مخکې دي تقدیر وروسته او تقدیر څه دی؟ وروستو دی. او د تقدیر لیکل دا زموږ د اعمالو وجه ده، زموږ اعمال د تقدیر وجه نه ده. خو چې موږ پې نه پوهېږو د هغې وجه دا ده چې زموږ په علم کې استقبال دی او دغه امور په زمانې د استقبال کې پراته دي. کله چې حال ته راشي نو موږ به ورباندې پوهېږو او تقدیر خو د الله په علم لیکلی شوی دی. بله زمونږ په علم خو نه دی لیکلی شوی، زمونږ په علم خو اوزو والا ناست دي. زمونږ د علم کتابونه هم شته، هغه اوزو والا دي. هغه چې زمونږ عملونه حال ته راځي هغه یې لیکي، چې حال ته راځي هغه یې لیکي. د الله په علم باندې دا کتاب لیکلی شوی دا خو ټول حال ته راغلي وو که نه؟ هغه ټول موجود وو د الله په علم کې. نو د الله په علم کې تیار په حال کې وو، بس وی لیکل. او زمونږ په علم کې خو چې حال ته راځي نو ورو ورو به یې لیکو. نو ځکه موږ او تاسو پې پوهېږو نه. نو تقدیر د الله تعالی کتاب دی او دا نه پوهه زموږ د علم نقصان دی. کله مو چې فرق وکړه په خپل علم کې او د الله په علم کې هېڅ مشکل نشته. 12 نمبر خبره، یوه ډله راوتلې ده، هغې ته معتزله وایي. بله او انشاءالله یو برنامه په دې فرقو باطلو باندې کوو، د دوی د ډلو تاریخ به بیا درته وایم. نو یو ډله ده هغې ته معتزله وایي. معتزله د تقدیر نه انکار کوي، نه مني. نه، هغه وایي تقدیر نشته. او دا انسانان چې څومره عملونه کوي دا په خپل اختیار کوي او دغه انسانان د دې خپلو افعالو خالقان هم دي او کاسبان هم دي. یعنې خپل اعمال پیدا کړي هم دي او کوي هم. دوی تقدیر نه مني. خو لیکن د دوی خبره غلطه ده. دوی وایي چې بنده خالق هم دی او کاسب هم. 14مه خبره دا ده چې خلق او کسب څه ته وایي؟ بله خلق وایي احداث الاستطاعت فی العبد، په بنده کې د یو کار کولو طاقت پیدا کول. بله اوس زه دغه راخلم که نه، دا یو طاقت ته ضرورت لري. بله دغه طاقت پیدا کولو ته خلق وایي. او دا مهمه مسله ده چې سړی پې پوه شي. دویم کسب دی. کسب چاته وایي؟ استعمالو تلک الاستطاعت، د دغه طاقت استعمال ته وایي. زما په دې لاس کې خدای پاک طاقت پیدا کړی، زه پې دا شی راپورته کړم. دا طاقت ته پیدا کولو ته دې ته خلق وایي او د دې استعمال ته کسب وایي. نو قبح په چا کې ده؟ په خلق کې نه، دا په کسب کې. دا اصل کې د یو سوال جواب دی. سوال دا دی چې الله تعالی غلا پیدا کړې ده، زینه پیدا کړې ده، نو بیا ولې مخلوقاتو ته سزا پې ورکوي؟ نو جواب دا دی چې یو خلق دی
یو کسب دی. الله خلق کړی، کسب دا بندگان کوي. بله. نو خلق چاته وای؟ احداث الاستطاعت، د طاقت پیدا کولو ته وای. بله. او کسب چاته وای؟ استعمال تلک الاستطاعت، د دغه طاقت استعمال ته کسب وای. بله. او نقصان په څه شي کې؟ په خلق کې نه، په کسب کې. لکه زه درته یو مثال ویم. بله. چین والا، امریکې والا مشینې جوړې کړي دي، روس والا. د دې مشینې جوړول جناب سیرت صاحب کمال دی که نقصان دی؟ کمال. کمال دی. خو که څوک دا مشین راولي او مسلمان پې ولي، دا اوس نقصان دی که کمال دی؟ نقصان. نقصان دی. دغه مشینو پیدا کول دا کمال دی. او دا یو غټه اختراع کړې. اختراع کړې. خو دغه مشینه استعمالول نقصان. دا زما ستا کار دی. نو خلق نه وایي چې الله تعالی د روس تباه کړي او الله د چین تباه کړي او الله د فلانې د وسلې جوړونکي تباه کړي ځکه چې دا وسله نه وي جوړ کړې، دا سړی به نه ومړ. والکه د مشینې د جوړولو مقصد دا نه وي چې ته پې ورور مسلمان وله. بله. د دې مقصد دی چې ته به د مال او د حیا او د خپلې ابرو د ایمان حفاظت پې وکړه. تا استعمال غلط کړ. بله. دغه رنګې الله تعالی چې دا څومره بیکاره اعمال پیدا کړي دي، دی د کافر دپاره جناب سیرت صاحب پیدا کړي. بله. خو چونکې انسانان خو ټول یو دي که نه، نو طاقت یې په ټول انسان کې پیدا کړی دی. نورې مسلمان د دې نه منع کړی دی چې تا کې مې طاقت پیدا کړو، خو دا به ته نه استعمالې، دا به ته نه استعمالې. ښه او بد یې ورته وښوده. ښې بد د دې دا معنا ده چې طاقت مې درکې ځکه پیدا کړه چې تا کې استعداد د کفر هم شته، تا کې استعداد د اسلام هم شته. ته کولی شي چې مسلمان یې، ته کولی شي چې کافر یې، خو چونکې اوس خو ته مسلمان یې، نو دا به نه استعمالې. پوهېږي؟ نو خلق چې دی، معتزله وایي چې خالق د دې افعالو بنده ځکه دی که دا غلا او زنا ته نسبت الله ته وکړي چې الله پیدا کړي دي، نو دا خو سوء ادب ده. موږ وایو هغه سوء ادب خلق نه دی، هغه کسب دی. خلق خو الله ځکه کړی دی چې دا ټول یو شان انسانان دي. دې کې د کفر او د اسلام د دواړو استعداد شته. خو د چې مسلمان قبول د اسلام قبول کړو، نو ده ته وی دا به نه استعمالوي. دا که کافر استعمالوي نو استعمال دي کي، هغې سره د هغه سزا زیاتیږي. ستا دپاره ما نور شیونه پیدا کړي دي، تا اسلام قوت په هغې کېږي. هغه کفر غوره کړی دی، د هغه خپل اعمال دي، غلا ده، زنا ده، دوکه ده، غصب دی، هغې باندې د کفر قوي کېږي. ته مسلمان یې، تا دپاره ما نور اعمال پیدا کړي دي، ته داسې کار وکړه همدغه طاقت د اسلام کې استعمال کړه چې اسلام دې قوي شي. د اسلام دې قوي شي. نو اوس دی په خپل اختیار باندې دغه شی چې الله د کافر دپاره پیدا کړی دی غلط استعمالوي، نو په غلط استعمال خو دی مجرم دی. یو لوار چې د انګر چاړه جوړه کړي، صحیح ده، او دې چړې باندې یو سړی بل چا خېټه څیري کړي، د حوزې والا چې پرچه کټ کوي او بندي کوي، دا هغه لوار بندي کوي که دا وهونکی؟ دا کاسب. دا کاسب. هغه ولې نه بندي کوي؟ که څوک وایي چې صاحب که هغه چاړه نه وی جوړه کړی، نو ما خو دا پې نه وهه، نو دی به ورته وایي چې خبره خو دې صحیح ده، خو چې هغه چاړه جوړه کړې وه د دې دپاره جوړه کړې وه چې تا باندې دشمن وار کوي، نو ته به پې د ځان دفاع کوې، او تا خو د مسلمان دپاره استعمال کړه، دشمن به نه نو جوړېږي. ته په دې استعمال کې خطا یې. نو موږ معتزله ته وایو چې د دې ټولو افعالو خالق الله تعالی دی، خو کاسب بنده دی، او نقصان په کسب کې دی، په خلق کې نه دی. 14 نمبر خبره دا ده چې د معتزله او دا مسلک د قرآن کریم د صریح آیاتونو نه خلاف دی. الله تعالی فرمایي والله خلقکم وما تعملون. الله تعالی تاسو پیدا کړی او کوم عملونه چې کوئ دا هم پیدا کړي. بل آیت کې الله فرمایي الله خالق کل شیء، الله تعالی هر شي خالق دی. بل ځکه الله فرمایي وخلق کل شیء، الله هر شی پیدا کړي. بشمار آیاتونه دي. نو د معتزله او دا مسلک په باب د تقدیر کې چې انکار کوي، او د انکار وجه دا ده چې دوی وایي که موږ د دې شیونو نسبت الله ته وکړو دا بېدبي ده. موږ وایو والکه نسبت الله ته وکړه په مرتبې د خلق کې، هغه بیا قبح نه ده
په مرتبه د کسب کې دا بیا قبحه ده. 15 یو بل ډله راوته جبریه ورته وایي. بله صاحب. نو هغوی بیا د دوی برعکس دي. هغوی وایي انسان د سره اختیار نه لري. څه چې دي په تقدیر کې دي. مجبور دی انسان مجبوري محض دی. لکه زمونږ استاد د عوام رونه په تقدیر ولې نه پیږي. دوی کې هغه جبریه او کار کړی. دوی کې جبریه او کار کړی. بله. نو جبریه وایي انسان مجبور محض دی. بچ چې څه په دې تقدیر کې دي دا به کوي. د دې نه یو قدم اخوا نشي تللی او د دپاره هېڅ اختیار نشته. موږ وایو نه، دا خبره مو ستاسو غلطه ده. بله. ولې که خبره د تقدیر وی او الله تعالی خلق په دې کتاب نیولې، نو بې انبیا ولې رالیږل؟ بې کتابونه ولې رالیږل؟ بیا دا مدرسې او دا استادان او دا علما څه دپاره جوړ دي؟ دا خلک تنخواګانې بیا ولې اخلي؟ نو جبریه وایي چې انسان مجبور محض دی. بس څه چې په دې کتاب کې دي بس دې باندې د دې په کولو باندې دی مجبور دی. د سره اختیار نه لري. موږ وایو که الله تعالی خلق په تقدیر نیولې چې بس دې کې څه دي تاسو به کوئ، بیا به انبیا نه رالیږلی، بیا به علما نه رالیږلی، بیا به کتابونه نه رالیږلی، بیا به نن مدرسې او شیونه نه وی. بس بیا خو هسې کار روان و که نه. د دې نه دا معلومیږي د دې نظام نه چې تقدیر خو د الله تعالی خپل کتاب دی او په خپل علم یې لیکلی. موږ او تاسو د تقدیر په عمل باندې مامور نه یو چې تاسو په هغې ولې عمل نه دی کړی. موږ ته حکم دا دی چې په قرآن دی ولې عمل نه دی کړی. موږ نه الله دا پوښتنه نه کوي چې په تقدیر دی ولې عمل نه دی کړی. نو کم کتاب چې د عمل دی هغه مو پرېښو، چې کم د عمل نه دی هغې پسې ونښتو. نو د جبریو عقیده غلطه ده. دویمه دا د جناب سیرت صاحب چې د جبریو عقیده ځکه غلطه ده که د خلکو دا خلک مجبور وي د حیوانات ټول، نو په کار دا دی چې یو حیوان، یو زمری، یو سپی، یو لیوه دا په انسان حمله کوي او په امسا یې نه کوي. ولې د فرق ولې کوي؟ دا فرق دی په خپل اختیار کوي. سپی نه ګوري چې خپل مالک راشي هېڅ ورته نه وایي، او که بل راشي دی چې دا سپی د خپل مالک او د میلمه په منځ کې فرق کوي، دا فرق په خپل اختیار دی. که انسان یعنې ده ته اختیار نه وی نو دی د خپیمانه کېږي. ولې خپیمانتیا مقصد یې دا دی چې د دپاره یو اختیار شته. څلورمه دا ده جناب سیرت صاحب دا لاس په خپل اختیار خورم او یو سړی چې مرض یې ارتعاش والا هغه هم لاس خورئ که نه، د دې دواړو هغه مجبور دی. ګوره ارتعاش والا چې ګوزڼ والا هغه مجبور دی، زه مجبور نه یم. زما د لاس حرکت او د هغوی حرکت کې فرق شته که نه؟ نو که انسانان مجبوري محض وی نو د دوی حرکات به د مرتعش غوندې وی. نو د جبریو مسلک دا غلط دی. 14 نمبر خبره دا ده، سوال دا دی چې دا تقدیر الله ولې لیکه؟ دا کتاب یې ولې ولیکه؟ موږ په مشکل لا ته پیښ کړو. نو علما وایي دې کې 10 حکمتونه دي. اول نمبر حکمت دا دی چې مؤمن مسلمان ته کله مصائب ورسیږي او دی فکر وکړي په تقدیر چې د الله تعالی په علم کې خو ماته دا مصیبت رسېدل وو، نو چې وو نو ولې خفه شم؟ نو ده ته الله تعالی صبر نصیب کړي، سکون راشي. دویم نمبر انسان د عجب نه ساتي. او څلورمه دا ده چې انسان به اسباب غیر جائزه نه استعمالوي. کله چې مؤمن ته جناب سیرت صاحب پته ولګي چې زما رازق الله دی او بس ما ته به خدای پاک سبا ته رزق راکوي، نو دی به جایز اسباب استعمالوي. ځکه د اسبابو استعمال هم سنت دی، خو غیر جایزه اسباب به ده نه استعمالوي. چې خدای جایز اسباب شته نه او غیر جایز نه تا منې کړی ما اوس هم رزق راکوي، به نه استعمالو. 5 نمبر دا دی چې سړی د یو مؤمن په تقدیر باندې ایمان نو د ده اسبابو نه نظر پورته شي، د ده نظر صرف په خپل ربي چې خدای دا اسباب راته تا ویلي دي چې استعمال یې کړه، نو خو تاسې ما ته رزق راکړي او ته ما ته عزت راکړي. نو د ده نظر په خپل ربي په اسبابو نه وي. 6 نمبر دا دی
چې مؤمن د ناامیدۍ نه ساتي، دی د الله د رحمت نه نه امیده کېږي. دی وایي بس الله تعالی چې راته ښه ژوند لیکلی خو بس راته رسېږي هسې ولې زه د الله د رحمت نه امیده شم. اووم نمبر دا دی چې د مؤمن زړه ته سکون او اطمینان حاصلېږي چې خدای دا بس تا په علم کې و چې دا مشکل ما ته پېښ شي، هېڅ خبره نه ده. اتم نمبر دا دی چې سړی متوکل او بهادر شي. دا سړی په دې جنګ کې ولې بزدله کېږي؟ د ده په تقدیر باندې ایمان کمزوري. چې کله ورته پته ولګېږي چې الله تعالی په علم کې دی چې دی به شهید کېږي، نو که کور کې مې مړ کېږم، د الله په علم کې دی دا به نه مړ کېږي، بس هېڅ خبره نشته. زمري غوندې دې میدان ته ګوره خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه څومره جهادونه کړي او کور کې مړ کېده ژړلې. وایي ولې ژاړې؟ وی زما په دې وجود کې د یو ګوتې اندازه ځای نشته چې زخم نه خالي دی، خو نن زه په کور کې مړ کېږم. شهادت راته الله نصیب نه کړ او بدن مې ټول زخمی دی. نو تقدیر سره سړی متوکل او شجاع شي. نهم نمبر دا دی چې د الله تعالی په نعمتونو دته شکر نصیب کړي او په مصایبو صبر، د شاکر او صابر شي. لسم نمبر دا دی چې دته الله تعالی استقامت نصیب کړي. نو د نعمتونه نه خرابوي. موږ تاسو کې خدا کار دی چې غریب یو ښه عاجزي راکړي، او چې مالدار شو بیا د سره خبره نه کېږي، او چې حالت مو ښي نو الله طرف ته نه متوجه کېږو، خو تکلیفونه چې راشي بیا الله ته متوجه شو. او چې سړی په تقدیر باندې ایمان جناب سیرت سے دی مستقیمي دکې الله تعالی استقامت نصیب، نعمت هم نه خرابوي، مصیبت هم نه خرابوي. نو دا لس فواید علماء لیکلي. ولسمه خبره دا ده چې تقدیر څو قسمه دی. تقدیر دوه قسمه دی جناب سیرت صاحب، یو ته مبرم وي، یو ته معلق وي. مبرم هغې ته وایي چې هغه په یو طریقه نه بدلیږي، به درته رسیږي. معلق دې ته وایي چې هغې کې تغییر راتلی شي، په دعا باندې، په صله رحمۍ باندې، د مور او پلار په احسان باندې، په صدقاتو باندې. نو تقدیر یو قسم داسې دی لیکل چې هغه بدلیږي، او یو قسم لیکل داسې دی چې هغه کومې نه بدلیږي شیخ صاحب؟ معلقې بدلیږي او مبرم چې ورته وي هغه نه بدلیږي. نو که ستا دا فیصله په مبرم کې وه بیا هېڅ نه بدلیږي، او که معلق کې وه بیا بدلیږي. نو نسم نمبر دا دی چې دلته یو سوال پیدا کېږي چې تا مخکې ووایي چې دا خو د الله تعالی د علم ازلي قیصه ده، او د الله په علم ازلي کې دا دې هلته ولیکلی شو، نو د الله علم ازلي بدلیږي؟ نه. او ته وایې چې تقدیر بدلیږي؟ نو دا خو د الله تعالی په علم ازلي کې تغییر راغی. جواب دا دی چې د الله په علم ازلي کې تغییر نه راځي. دا تغییر چې نسبت کوي دا هغه ملایکو ته دی، کومې ملایک چې انسان باندې موظفې دي، مقررې دي چې دته رزق ورکوه که نه، او دته نیټه لیکه، دغه شیونه د ده رزق او خوراک او چیکاک یو خو هلته تقدیر کې لیکلی شوي دي، یو دا ملایکې ورته مقررې دي. نو دا تغییر او تبدیل چې دی تا په نسبت د لیکلو د دې ملایکو دی. نو که مور او پلار درته دعا وکړه، رسول الله مبارک فرمایي من وقر اباه طالت ایامه، چا چې د پلار او د مور عزت وکړه الله به عمر ډیر کړي. نو هلته یې لیکلي دې ملایکې ته یې ویلي که د مور او پلار عزت وکړو 40 کاله عمر ورته ولیکه، او که ویې نه کړو 30 کاله ولیکه. تقدیر کې دا خبرې نه وي، دا تغییر چې راځي دا په نسبت د دې ملایکې، دې ملایکې ته وایي چې ده خو عزت وکړه که نه، نو 40 ورته ولیکه، حق 40 شو. نو دا تغییر په نسبت د علم د باری تعالی نه دی، بلکې دا په نسبت د هغه د لیکلو د ملایکو دي چې کوم د انسان په دې اجالو، په دې ارزاقو، په دې شیونو باندې مقرر دي. شلم نمبر خبره دا ده چې ایمان به تقدیر څه معنا ده. مونږ او تاسو به په تقدیر باندې ایمان څنګه ساتو. د دې نه مخکې به یو خبره وکړم. شلم نمبر خبره به دا وکړم چې کومو اسبابو سره تقدیر بدلیږي، او تغییر خو مې درته وي چې په نسبت سره ملایکو ته دی. نو علماو لیکلي دي هغه 4 دي. اول نمبر صله رحمي، خپلوانو سره چې خپلولي پالي بس الله به د رزق هم پراخوي، عمر به دې ډېري، عزت به دې او که نه کې عمر به دې راتنګي. دویم نمبر بر الوالدین،
مور او پلار سره احسان کول او دریم نمبر عام نیکی کول بله او څلورم نمبر دعا چې د هر چا نه دعا غواړي. دا څلور اسباب د تغییر دي، بله دا درته الله تعالی بدلی. 21م نمبر دا د چې ایمان به تقدیر سمانه زمونږ په تقدیر ایمان دی. نو دا څلور خبرې دي. بله اول نمبر خبره دا ده چې علم د الله تعالی په هر شي باندې محیط دی، په هر شي باندې د الله تعالی علم احاطه کړی ده ازلا و ابدا. بله او یو ویختم د الله تعالی د علم نه بهر نه دی. بله یو خبره ده. دویم نمبر خبره دا ده چې الله تعالی په دغه تقدیر کې د ټولو مخلوقاتو اندازې لیکلي دي. بله یو شی د دې اندازې نه پاتې نه دی. پاتې نه دی. دریمه خبره دا ده په دې عالم کې چې څه کیږي او پیدا کیږي دا د الله تعالی په ارادې دي. د الله په ارادې نه په ونه کې پاڼه هم نشي ښورېدلی. بله څلورمه خبره دا ده چې الله تعالی د هر شي خالق دی، تر دې پورې چې د انسانانو د عبادو د افعالو خالق هم الله تعالی دی. دا څلور خبرې چې راجمع شي نو دې ته ایمان بالتقدیر وایي. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد. ډیره مننه شیخ صاحب. واقعا چې ډیره غټه فراخه او درنه موضوع او تاسو ډیره را لنډه کړه. که نه په تقدیر باندې شیخ صاحب ډېرې خپرونې هم کړي. نورو ځایونو کې هم ډېر علما پې غږېدلي، هغه که په مدرسو کې دي که په مساجدو کې دي. خو واقعا تاسو یې داسې طرفونو ته ورغلی چې دې کې نوې خبرې وي. لکه یو نوې خبره زه را یادولی شم چې تقدیر مخکې لیکل شوی که د انسان عمل مخکې شوی. لیدونکي به هم دې ته واقعا حیران شوي، خو وروسته به پوه شوي چې د الله علم او زموږ علم بیخي ډېر فرق لري. الله په علم کې عمل شوی دی او زموږ په علم کې نه و شوی. نو مهم پوینټ د دې موضوع همدغه و. الله دې وکړي چې زموږ د قدرمن لیدونکو مغز هم په دې باندې خلاص شوي. شیخ صاحب دا چې د خپرونې د پای شیبې دي له تاسو مننه کوم. ګران لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه را سره وئ او په دې مهمې موضوع رسېدلي وئ او پوه شوي وئ. بیا هم هغه ورونه خویندې که پرې پوه شوي نه وي کولی شئ یو ځل یې دا خپرونه بیا واورئ، ځکه خپرونه ډیره حساسه ده. په دې کې ډیرې حساسې خبرې دي، ډیرې باریکۍ لري. کوشش وکړئ چې په غور یې واورئ. واقعا له هغه څه پکې خبرېدل دي چې هر ځای کې پرې چا مغزه نه خلاصېږي. تر بیا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تر هغې مو په لویه مهربانه رب سپارو. هر چېرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله اوسئ.